بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. دا ویډیو په دې باره کې ده چې یو چا نوی کور اخیستی نو په هغه کور کې دا نوی کور کې څه شی باید چې سړی څه شی ووایي، کم عملونه دي چې هغه دی وایي چې خدای تعالی په کور کې برکت راوړي. موږ د فامیل ډېر ایکسایټډ دي د هغه نوي کور ته روان یو. یو چا کور دی غوره غوښتی یو، نو خدای تعالی هغو ته هم خوشحالي ورکړي. انشاءالله په لارې به یو څه ویډیو جوړ کړو، خو هلته چې ورسېدو اصلي ویډیو جوړېږي چې په کور کې څه شي عملونه وسي. چې دا ډېر خلک دا سوال کوي چې مثال د خبرې نوي کور ته راغلو څه شي عملونه وکړو، نو دا په باره کې به انشاءالله. نو دا سفر دوه یو وخت ما ویډیو جوړه کړې وه، نو اوس په بیا ما زه دهاني وکړو. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نو دا دغه د قرآن مجید آیت دی. نو دا ما بیا هم په دا چیرې ویډیو کې ویلي وه چې دا دعاوې د معنا سره زده کړي چې پاک دی هغه ذات چې دغه موټر، دغه طیاره، دا بایسکل، دا موټرسایکل، هر شی چې ته پر ناست یې سخر لنا، زما دپاره مسخر کړي. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. او موږ دغسې آخرت کې هم سفر ته روان یو، دا هم یو سفر دی. نو بس دغه یو دعا وه چې ما در مخه په دې باره کې ما بیان کړی و. نو انشاءالله دغه به چې ټول یې زده کړو. شروع شوه. نو دا د اوس میټرو ته روان یو. دا میټرو چې بیا ده 4 ساعته ده، مګر اوس بزنسونه چې چې ډېر سلو شول، نو بېرته یې 4 ساعت سره کړله. نو اوس دلته به یو شی رانیسو د چا کور ته خالي لاس تلل ښه خوند نه کوي انشاءالله. نن ماشاءالله ډېر ښه موسم دی. سبحان الله، وګوره دا کلاوډس افسانې هم دي، که دې پرون داسې یخ و یمي یمي. روان یو د خیره انشاءالله. نیم ساعت ډرایو دی، د ټورنټو هایوې ده، نن بیخي ښه موسم دی ماشاءالله. نو دا هایوې چې روان یې صراط مستقیم وایي، سیده لار ده، بس سیده دغه لار ده، وینیسه منزل ته به رسېږې. نو صراط مستقیم الحمدلله کې چې موږ وایو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ پر هغه لار وچلو چې سیده یې، کږه مږه نه یې. صراط مستقیم تفسیر علما کړی دی، یو دا دی چې سیده یې، کږه مږه نه یې، یو خدا خبره. دوهم هغه لار ته وایي چې منزل ته ورسېږي. نو خدای تعالی لار خو هغه لار ده چې تا منزل ته رسوي. نو دا مې پر د هایوې باندې صراط مستقیم را په یاد شوله چې په هر لمانځه کې موږ وایو. پر دې باندې ما بیان هم کړی دی چې موږ د لمانځه په ترجمه په بیانو کې ما کړی دی چې موږ وایو اهدنا الصراط المستقیم، چې یا الله ما پر صراط مستقیم چلو. وایي په زړه دا خبره وکړه، کله د 10 ورځو تږي چې اوبه غواړي چې یا الله زه تږی ما ته اوبه راکوئ. د صراط مستقیم هم چې ته غواړې په لمانځه کې دغسې ووایې، په زړه دا خبره ووایې. داسې مه وایه چې هر ورځ لمونځ کوم نو زه صراط مستقیم وایم. نو په زړه ووایه، کله 10 ورځې چې تږی یې یا 10 ورځې وږی یې. اوس نو که ته د یو چا څه ډوډۍ غواړې، څنګه غواړې چې وروره ډوډۍ راکړه، کنې زه مړ کېږم. نو دغسې به صراط مستقیم هم د خدای څخه دغسې وغواړه. 500 meters, turn right onto Millward Crescent.
دا ایریا ته دې رالو کور ته نږدې کېږو ما واورېدل دا ایجکس ایریا ده په ټورنټو کې ټورنټو خو نوم جي ټي اے ورته وایي نو دغه ون اف د ایریا ده چې ایجکس ورته وایي ډېر افغانان اوس دلته ماشاءالله راکړه کېږي د ټورنټو خو بیخي ډاکه سوله د ښار نو اوس دلته خلک راکړه کېږي ښه کورونه دي دا جارې وته په حلال طریقه Turn right onto Millward Crescent, then turn left to stay on Millward Crescent. اوکې دي نو خدای تعالی جارې وته په حلاله طریقه ورکړي برکیان کوشش کوي چې ورکم کور سره ورسېږي نو اوس لا ورنږدې کېږو 2 دقیقې پاتې In 150 meters, you will arrive at your destination. اوکې تھینک یو You've arrived. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته څنګه چې ما په سر کې درته ویلی وه چې دغه ویډیو د یو چا په کور کې ده خدای تعالی جي دې ته خوشحالي ورکړي خدای تعالی جي برکتونه ورکړي او دغسې هر چا چې نوی کور نیولی دی یا زوړ کور دی خدای تعالی جي په کور کې خوشحالي ورکړي دا سوال زما سه او د نورو علما سه د شیوخ سه اکثره وخت کیږي چې یو سړی نوی کور ته ولاړ سي کم عملونه دی وکړي دا کور فامیلی ممبر سے وکی نو خدای تعالی په کور کې برکت راولي کوم عملونه دی وکی عموما مش ختموم کوو عموما مش یاسین شریف وایو دا ټول شان صحیح دي نو اوس به زه ژر کوشش وکم چې د ساوث افریقا علما د عملونه سره یو جمع کړي دي نو هغه به ستاسو سره شیر کوم رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تجعلوا بيوتكم قبورا و خپل کورونه چې جی دا اجرا مدن جوړوه ګریویارډ مدن جوړوه معنا دا دی چې ګریویارډ کې څوک چي نه کوي ته په د خپل کور کې نفلونه قرآن ذکر په دغه ښایسته که معنا داسې ښار ځنځه جوړ که اجرا یا ګریویارډ مدن جوړوه دغه معنا ده نو دا خو حدیث چې خپل کورونه داسې مه جوړوئ اوس نو چې نوی کور او که زوړ کور خصوصا په نوی کور کې ولې چې دا نوی کور دی اول وارې ته بسم الله کوې ته غواړې زه غواړم چې په دغه کور کې دا نوی شی شروع کېږي په بسم الله شروع سي په برکت سره شروع سي نو اول دپاره دا څه چې اوس خبرې درته کوم دا په بخاري شریف کې هم راغلی دي په مسلم شریف کې هم راغلی دي په ترمذي شریف کې هم راغلی دي دا حدیثونه هغه اول راغلی دي د سوره بقره په باره کې وایي که هر څوک چې په کور کې سوره بقره وایي الله سبحانه وتعالی د هغه د کور څخه هر کم پیرانیان هر کم شیطانان هر کم ایول ډیول دا ګرته خدای تعالی حسد جالسی چې موږ ورته وایو چې په کور کې د خلک ګوري بلا جلس سي یا حسد وکي یا نظر سي دا ټولو علاج علما وایي په کور کې سوره بقره وایي دا خو یو روایت دی دوهم روایت بیا وایي وای د سوره بقره آخري 2 آیتونه هغه کوم ځای شروع کیږي هغه شروع کیږي د آمن الرسول څخه شروع کیږي بیا در پایه تاسو به څواري اوریدلې او بیا دا هم درته شو دغه ویډیو په اخره کې قران ویل سوی دی نو خاتمه القرآن ویل کیږي ان شاء الله او د خاتمه القرآن پر وخت باندې دعا به مقبلېږي نو خدای تعالی دې موږ ټول دعا به تاسو مر سره وکړي موږ به مو کو قبلېږي دریم کار دغه علما لیکلي دي ګوره اول خو ټوله سوره بقره ویل دي بیا نو اخره دعا آیتونه د سوره بقره دریم بیا دا دی چې د سوره بقره د درو ځای سویل کیږي هغه په کور کې وایي دا هغه پیجیم درته وایم اوس به تاسو وایاست چې سوره بقره 3 واري یاد اسول دا ولی 3 واري یاد اسول هغه په دې سب 3 واري یاد اسول ګوره هر څوک ټوله سوره بقره نه سی ویلای نو داغه د پاره دغه دعا آیتونه چې کوم اسکمای امن الرسول سجوي او کدرغه ته شي نو بیا د لس آیتونه چې زو زر توایم د سوره بقره هغه وایي هغه لس آیتونه کم جی او د لس آیتو پیدا چشته
لیکلی دي چې شیاطین will not enter that house until the next morning. نن چې تا وویله د سوره بقره لس آیتونه هغه اوس درته وایم چې کوم لس آیتونه دي د هغه فایده یې دا لیکلي چې د بلې ورځې پورې شیطانان ستا کور ته نه راځي تاوان نسي در رسولی شیطان خو نو هر وخت د انسان سره ورسره وي معنی یې دا دی تاوان نسي در رسولی یوه فایده یې دا لیکلې څلور فایدې لیکلي دي چې دغه لس آیتونه سړی په کور کې وایي دوهمه فایده یې دا لیکلې ده چې هر شی ستا او د فامیل دپاره ته نه خوښوې خدای تعالی به تا او ستا فامیل د هغه ټولو شیانو څخه وساتي که ته دغه لس آیتونه په کور کې وایې دا دوهمه فایده ده درېیمه فایده یې دا لیکلې ده که یو څوک په کور کې ناجوړه یې او دغه سوره بقره آیتونه ووایه د هغه سړي څخه خدای تعالی ناجوړي هم لرې کوي او څلورمه فایده یې دا لیکلې ده که چا قرآن په یاد کړی لږ یا ډېره نو ته نه واړه چې قرآن زنځیر سي ډېر خلک وایي ما سوره یاسین په یاد کړی اوس مې په یاد نه دی سوره تبارک الذی په یاد کړی په یاد مې نه دی وایي نو خدای تعالی به د دغه څه وساتي چې د قرآن شریف زنځیر سي نو دغه څلور فایدې دي قرآن نه زنځیریږي اوس نو هغه لس آیتونه کم دي هغه به زه درته وایم هغه اول جي د سر آیتونه جي څلور دي هغه کم یو جي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین بیا در کم ځای جي واولئک هم المفلحون دا اوس چې خاتمه وایي بیا ته د آیتونه وایي دا څلور آیتونه سول دوهم بیا وکه آیت الکرسی وایي آیت الکرسی خپله د سوره بقره زړه ده الله لا اله الا هو در پایه پورې د هغه بعد وایه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی د دغه ځای څخه نیولې اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا څلور آیتونه سول دا څلور آیتونه د سر څلور وه بیا دوه وه نو شپږ سول اوس نو آخري درې آیتونه نور دي هغه د کوم ځای څخه شروع کېږي آخري د سوره بقره درې آیتونه لله ما فی السماوات وما فی الارض د دا ځای څخه نیولې در پای سوره بقره چې ختمیږي نو بیا درته وایم لس آیتونه سول دا څلور آیتونه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه واولئک هم المفلحون در هغه ځای د آیت الکرسی او دوه آیتونه نور چې پر دغه ختمیږي هم فیها خالدون دا دوه او دریم آخري درې آیتونه لله ما فی السماوات بیا در پای بیا هم که چا غوښتل زه به دا ورواستوم چې کوم لس آیتونه دي که په دا ویډیو کې هم په یاد نه وه دا بل کار دی په کور کې کول چې اوس ما درته ویله سوره بقره اوس نو بیا بل کار بیا دا دی چې دا د بخاري روایت دی او سیدنا ابو هریره رضی الله عنه روایت کړی دی هغه چیش دی وای په کور کې اذان وکړي تاسو به اذان اوريډي سوي دلته څو واري به سوي نو په کور کې اذان علما دا نه لیکلي دي وای چې کوښنۍ نه آرامي په غوښ کې اذان په غوښ کې اذان ورکه خدای تعالی سمي نو په کور کې چې اذان وکړي ولې په کور کې اذان ولې وای شیاطین د هغه ځای چې اذان شروع شیاطین الته نه راځي بل کار وای دا هغه وکړه چې ما درته ویل بل کار وای دی دا وای چې په کور نه نوځي دا به چا ویلي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم حضرت انس تو ویل ول زویه چې په کور نه نوځي سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ و چې ته دا کور ته راسه سلام واچې شیطانان ټول د دغه ځای څخه ووځي برکه په دا کور کې برکات هم راځي چې سلام اچ بل عمل به دا دی چې د قرآن شریف ویل دي او خو نو باید چې عمري وظیفه اوسي او بل عمل به دا دی چې نفلونه کوه وای په کور کې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي دا روایت کړی دی ابن مسعود زید بن ثابت رضی الله عنه ویلي دي وای رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې فرض المانزه بعد درګور تو زرور منسدي نفلونه چې دي هغه په کور کې چې ته نفل کوي او علما درې فائدې لیکلي دا هغه چې په کور کې نفل کوي ورته چې شوي اول دا دی it is the source of برکه په کور کې چې برکه راځي صحیح دی دوام لیکلی دی it chases away the shayateen evil jinns وایستا د کور څخه ټول شیاطین باسي دا چې په کور کې ته نفل کوي په دغه علما وایي چې فرض په مسجد کې وکړه نفل سنتونه دا ګرته په کور کې کوه او دریم لیکلی دی it is closer to sincerity وای په دا کور کې چې ته نفلونه کوي څوک تا ته ګوري نه نو په دې کې اخلاص هم ډیر دی نو یو خدا کار مې درته ویلی بل بیا کار چې وکړه
چې په کور کې چې برکت راسي په کور کې وای عمرې خرما ایږده او دوهم شی سرکا وینیګر دا ایږده وای په هر کور کې چې خرما او سرکه په هغه کور کې برکتونه راځي په هغه کور کې ریسیشن پاورټي دا ټول شیان راځي بل به چې شوکه چې دی وکي دا جوړ چې په دغه نه چې کړي هغه دادی وای ش خلک خپل کور ته راوغاړه په غو ډوډۍ وخوره دا په ثبوت سره پیش کړی دی د صاحب کتاب وای سیدنا اوروه بن زبیر رضی الله عنه دیرا ولاړ سو نوې کور پیدا کړي چې نوې کور پیدا کړي د مدینه سه علما او ش خلک ضروري نه چې عالم یو سید یو ش سړی پای سړی ګاډ فیرینګ پرسن وای راوي غواړه خپل کور ته د قدمونه ستا په کور کې برکتونه راوړي صحیح سو نو دغه یو څه عملونه و چې ما درته ویله یو د سوره بقره مې څو رقمه درته ویله یو رقم دوه رقمه درې رقم هغه مې ګرته درته ایکسپلین کړ دوام کار مې سرکه درته ویله او دغسې وینیګر او دغسې خرما مې درته ویله دریم کار مې د سلام دا درته ویله چې په کور راننوځې سلام واچوه څلورم مې د نفلو دا درته ویله چې په کور کې نفلونه کوه سنتونه کوه او آخر خبره دا خلاص وله آخر خبره او ډېر مهمه خبره هغه دغه ده چې دا ټول عملونه به موږ کوو که موږ خپل فرض منځونه نه کوو په کور کې دا برکت نه راځي مستر برکت گو اوی هغه به ته پسې ګورې په درګبین باندې چې مستر برکت چیرې دی که یو سړی د سهار لمونځ نه کوي په دغه کور کې ستا سره یو ځای دی چې کوي او پلانکی نه کوي په دغه کور کې د برکت اپوزیټ چې کرس ورته وایي بې برکتي ورته وایي هغه راځي دا خو یو دوهم په کور کې هر رقم د ګناه څه کوشش وکړو ګوره موږ به لایق نه یو کوشش وکړو چې کور د ګناه څه وساتل سي د غیبت څه د میوزیک څه د پارټیانو څه یو سړی و مړ کېدی ول زوی هغه کلکین وینه د زما د کور کلکین ول و د خپل زوی ته زیر ته و ول پام کو زوی هلته ګناه ونه کې ول نو دا ګرته کور بیا څه کیسه ده ول ما د هغه کلکین چې هلته د کلکین دی وای هلته چې زه به کښېنستلمه ما تقریبا 1000 قرآن هلته ختم کړي 30,000 Qurans I have finished their recitation. نو اصلي چې شیان چې په کور کې د منځونه موږ خپله موږ اولادونه او د کور د غیبت د حرام او د دې شیانو څخه ساتل نو انشاءالله خدای تعالی به په کور کې برکتونه راولي اوس به نو انشاءالله ولې چې قرآن ویل سوی دی الله تعالی دې ټولو ته وزونه ورکړي او خدای تعالی په دې کور کې برکتونه راولي نو په خاتمه ووایو اجازه ده بچا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ويبدوا بسرك دغوايا دا اسم عظم دي چشي الله لا إله إلا هو الحي القيوم دا هغه دعا ده چې عیسی علیه السلام به مړي پر ژوندي کړل الله لا اله الا هو الحي القيوم دا اسم اعظم دی نو درې واره سړی وای بیا چې دعا شروع کی الله لا اله الا هو الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم. اے الله زموږ ټوله ګناوې راوبخښې، صغیره کبیره ظاهري باطني په پټه په ښکاره ټوله ګناوې راوبخښې. یا الله موږ ټوله د ګناو څخه وساتې. یا الله ستا د نبي ستا د حبیب ستا د رسول صلی الله علیه وسلم یو دعا ده، یا الله هغه دعا موږ وایو ته دا دعا قبوله کړې. یا الله هغه دا ده: اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکره الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. و یا الله زما په زړه کې د ښو کارو محبت واچې او د بدو کارو څخه د ګناه څخه د ایول څخه د ټولو بدو کارو څخه نفرت زما په زړه کې راواچې. نو چې د یو سړي د یو چا د یو شي څه بد راځي هغه یې نه کوي، نو یا الله د ګناه نفرت زموږ په زړو کې واچې. یا الله یا الله په دا کور کې برکتونه راولې، خوشحالي راولې. یا الله موږ خو به دعا وکړو وبوځو دا کور او دا فامیل او دا کوچنیان پاتې دي، یا الله دوی ته خوشحالي ورکړې او خدای تعالی دا نوی کور پر آسانه کې ټوله د هر رقم حسد څخه د هر رقم کول څخه د هر رقم جادو څخه د هر رقم تکلیفو څخه خدای تعالی ظاهري باطني فزیکلی ایموشنلی هر رقم تکلیفو څخه خدای وساتي. او ماشاءالله دوی د دین دپاره ډېر کارونه کړي دي. خدای تعالی چې په خپل بارګاه الهي کې قبول کړي او خدای تعالی چې هر یوه ته دغسې په دنیا کې هم یو ښه ښایسته کور ورکړي چې په کوښښ سره اخته دي. او خدای تعالی چې په جنت کې په جنت الفردوس کې هم یو ښه محل ورکړي چې خدای تعالی په قرآن کې بیان کړی دی. یا الله زموږ دنیا هم ښایسته کړي، زموږ آخرت هم ښایسته کړي. خلک چې ناجوړه دي هغو ته شفا ورکړي. یا الله شافي خو ته یا الله ته هغو ټولو ته شفا ورکړي، بېروزګاره دي حلال پاکیزه روزي ورکړي، ودونه نه لري که هلک دي که انجلۍ دي یو ښه ځای جوړه په نصیب کې، نه صرف دی دواړه بلکې ټوله دواړه خاندان سره خوشحاله سي. یا له اولاد نه لري اولاد ورکې، اولاد لري نارینه اولاد نه لري نارینه اولاد ورکې. یا الله اولاد لري نافرمانه دي نیک او صالح کې، یا الله نیک او صالح کې خاوند او میرمن په دواړو په مابینځ کې نور محبتونه سره بالا کې چې د دې محبتونه هر څونه بالا سي هغونه پر تا دی ګران سي. یا الله زموږ ټوله دعاوې د رسول صلی الله علیه وسلم آمین درجه ورکې په خپل بارګاه الهي کې قبول کې. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.